بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترمو ورونو او خویندو، زه احمد بشیر لقماني ستاسو د خوبونو تعبیر په سلسله کې ستاسو خدمت کې ور بیا حاضر یم. ورور خپل خوب یې ریکارډ کړی ده، اورئ. موټر کې ناست یم، زما سره مې مور ښي طرف دی او د چپ طرف ته زما نسکترې راسره ناست دی او ښي طرف ته مور ناست دی، اپلوي مانه لږ، او د چپ طرف ته چې د تره مې ناست دی، تره نوم یې اپلوي او ترور مې وفات شوی هغه ناست دی. د زما تره چې ده د نشه کوي، نو مخکې لږ معتاد و، اوس الحمدلله الله شفا ورکړې ده. ما په هغه باندې زړه بد چې زما مور سره یو فکر کوم د خوب کې چې دا زما د مور دا سطل هغې کې سطل کې شاتې، او ما ته دا سطل کې چې شاتې دې کې داسې بادام او دا شیونه پکې نه یې ګډ، او زما یو چپ طرف د اپل او یو بل سطل یې کې هغې کې شاتې بادام شیان په شاتو کې ګډ وي. زه یو ګیلاس هغه خپلې مور والا چې وګورم کوم سطل چې هغې کې داسې خاص هغه نه وي دا بادام او دا شیان، نو زه لاړ شم هغه ترور مې چې وفات شوی د هغې سطل نه زه یو ګیلاس شات راواخلم او دا تره ته یې ورکړم. هغه ناسکه نو دا ورور وایي ګاډي کې ناست یو، مور مې هم راسره او تره مې هم راسره. تره مې وایي مریض و، لږ اوس لږ ښه شوی ده. او بیا دوه سطلونو کې وایي شات دي، په یو کې شات هم کمي او بادام او دا شیان پکې کم ګډي او په بل کې زیات دي. دا یو څه ده، دا زما د مور وي، دې کې وایي هر څه کمي، او هغه بل څه ده هغه زما د ناسکه ترور وي. نو په هغه کې وایي بادام هم زیات وي او شات هم ښه وي. نو دغه شات یا عسل هغه زه یو ګیلاس راواخلمه خپل تره لپاره. نو تره مې وایي هغه زړه مې پرې بد شي، مریض ده، نو هغه ته ورکړم. نو دی وایي هغه تره مې تکلیف یې و، اوس لږ ښه شوی ده. نو دا په شفا باندې تعبیر کېږي. زه د دې تره د انشاءالله ستاسو په کوشش، خصوصا ستا په کوشش سره چې ته کوم کوشش کوې، کوم اخلاص کوې هغه سره، د دې په وجه باندې الله تعالی به درته شفا ورکوي. او د ده شفا چې ده دا په کیدی سي په عادي مسایلو کې وي، لکه خوراک کې او ښه ساتل او ښه ورسره رویه کول، او انشاءالله چې دې سره د ده شفا مکمل حاصلېږي. ځکه عسل او شهد چې ده دا په خوب کې په شفا تعبیر کېږي. قرآن کریم کې دې ته الله تعالی شفا ویلی، نو دا په شفا باندې تعبیر کېږي، په مال باندې هم تعبیر کېږي، نو په علم باندې، په پوهه باندې هم تعبیر کېږي، خو دلته په شفا باندې تعبیر کېږي. نو الله تعالی دې ستاسو تره ته نور هم شفای کامل عاجل نصیب کړي، او د الله تعالی دې تا ته هم اوږد عمر درکړي چې ته د خپل تره خدمت کوې، او دا خوب چې تا کتلی ده نو ستا اهتمام ښیي، ستا اهتمام لرې د کورنۍ باندې، د پلار، تره او نور څه د کور اعضاوې دي، نو په دې ټولو باندې ته اهتمام لرې، لکه احساس د مسؤلیت لرې. الله دې نور هم توفیق درکړي. والله تعالی اعلم.